محفلونه ورته تم شي داسې دی او که ځواني ترې نه هم لاړه شي نو زه دی که ځواني ترې نه هم لاړه شي نو زه دی په والله که ترې څه کم شي داسې دی او بیخ سینګاره ښایست لمبه لمبه دی بی سینګاره ښایست لمبه لمبه دی د خپل ځان را سره غم شي داسې دی ډېر دروند ډېر خوږ مشر انجینیر امین الله صاحب را سره ناست په دې محفل کې هغه سره خبرې اترې کوو انجینیر صاحب ستړي مه شئ په خیر بسم الله الرحمن الرحیم ښاغلی نظار صاحب په لومړي سر کې تاسو ته او د شمشاد نړیوال ټلویزیون ته ټولو لیدونکو او کتونکو ته د زړه له کومې نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم او خوشحاله یم چې نن په دغسې یوه غونډه کې چې هغلته قومي مشران پښتانه ورونه ځوانان راټول شوي دي ګډون لرم ښاغلی نظار صاحب زه هم په خپل وار سره په لومړي سر کې د ښاغلي نجیب الله څکمني څخه ښاغلي حاجي صاحب داود نه زیاته مننه کوم چې موږ ته د الین له ښار نه بلنه راکړه او په دغې افتتاحیه غونډه کې موږ ته د ګډون حق راکړو زه د دغې سوپر مارکیټ او د دغې هوټل چې دوی افتتاح کړی دی جوړ کړی دی د دې مبارکي دوی ته وایم د دوی قوم ته وایم د دوی ولس ته وایم او خصوصا د دوی والد محترم چې زموږ تر څنګ ناست دی دوی ته وایم او خوشحاله یم چې په داسې یوه غونډه کې له تاسو سره ګډون لرم انجینر صاحب بلا ډېر افغانان ډېر پښتانه ستاسو په شان مشران هم دلته کې شته څنګه کولی شو چې موږ په خپل وطن کې د امن لپاره د سوکالۍ لپاره د ودانۍ لپاره دلته چې په متحده عرب اماراتو کې کوم میشه افغانان پښتانه دي کارو ښاغلی نظار صاحب ډېره مننه ستاسو ډېره اهمه پوښتنه وکړله زما په فکر سره او زما په ان سره په اوسني عصر زمان کې چې کوم پښتانه دي او که د لارې پښتانه دي او که د بر پښتانه دي او خصوصا د افغانستان دغه بېوزلي افغانان چې دي د دوی دپاره پکار دي چې هر سړی د خپلې خاورې او د خپل ولس په هکله مسؤلیت لري او د دې مسؤلیت د ادا کولو دپاره باید هلې ځلې وکړي او دا که په ټیټه سطحه کې وي او که په لوړه سطحه کې وي نو دغه رقم غونډې جوړول او دغه رقم دغه چې نن ښاغلي نجیب الله جوړه کړې ده دا هم د یووالي یو سمبول دی یو ژوندۍ بیلګه ده دلته د ننګرهار اوسیدونکي دي ختیځوال دي د پکتیا خلک دي نور ورونه دي دا سره راټول شوي دي او دغه د همبستګۍ یو سمبول دی زه غواړم چې دغه سمبول او دغسې نوښتونه چې په متحده عرب امارات کې وخت په وخت افغانان کوي د دغه په افغانستان کې هم وشي نو دا به هغه لومړي قدمونه وي د افغانستان کې د اقتصادي پیاوړتیا دپاره د یو پرامن او باسواده افغانستان د جوړولو دپاره او صاحب دا قسمه غونډې دا قسمه خپرونې چې موږ را جوړو ستاسو خیال دی چې دا به زموږ د وطن په سوکالۍ کې په ودانۍ کې څه رول ولوبوي ښاغلی نظار صاحب ډېره اهمه ونډه لري اول په لومړي سر کې میډیا یا ورځپاڼې ټلویزیون د ټلویزیون پردې دا د خلکو یعنی هغه خلک چې په کور کې ناست وي هغوی ته د هغوی سره متقابل عمل دی نو داسې غونډه جوړول او دغسې یعنی هغه غونډې چې په عدالت او په عدالتي نظام باندې یعنی چې په هغه کې عدالت وي په هغه کې د صلح په خاطر باندې کار کېږي دا ډېر اهم رول لري په افغانستان کې د بیا یو تلپاتې صلح راوړلو دپاره ولې چې نن په افغانان خصوصا پښتون قوم چې په نړیواله سطحه د کوم ستونزې یا چلنج سره مخامخ دی د هغه دپاره دا نیک قدم دی او زه یې د دې هرکلی کوم ستاسو په اړه کې که بله کومه خبره وي چې د شمشاد ټلویزیون په شیشه د نړۍ پښتنو ته کول غواړم مننه زه یو ځل بیا هم ښاغلي نجیب څمکني ته ښاغلي حاجي صاحب داود ته د دغې نوښت مبارکي وایم د دې ویاړ مبارکي ورته وایم چې دوی په خپل شخصي لګښت باندې په خپل په مالي لګښت باندې د خلک راټول کړي دي د افغانان راټول کړي دي د مصرف نه د الۍ نه د ابوظبي نه د دوبۍ نه دا دوی یو نوښت کړی دی زه د دوی ویاړ مبارکي دوی ته وایم او بیا د شمشاد نړیوال ټلویزیون چې دا ټلویزیون زموږ د ټولو ټلویزیون دی دا داسې یو ټلویزیون دی چې دا یعنی شمشاد چې کله د شمشاد نوم څوک اخلي معنا دا چې یعنی هغه خپل ټلویزیون دی یعنی پښتانه داسې حس کوي چې دا زموږ خپل ټلویزیون دی زه د دې مایک د لارې د شمشاد نړیوال ټلویزیون د مشرتابه نه خصوصا د دوبۍ څانګې مشر رئیس ښاغلی نسیم پښتون نه مننه کوم چې زموږ سره په هر وخت په غم او ښادۍ کې شریک وي او له تاسو نه هم مننه کوم چې وخت او ناوخت زموږ پوښتنه کوئ ډېره مننه مهرباني تاسو نه نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. محترم راغلو ملمنو